اسانه په لنډو الفاظو کې به خبره کوو چې دا درې وړه څه دي. نو ګورئ 1927 28 29 نو یو خدا ترتیب سره دي او درې واړه یو بل سره لینک دي. په اسانو الفاظو کې موږ دا ویلو چې دا سایمن کمیشن رپورټ، نهرو رپورټ او قائد اعظم کې 14 نکات دا د هندوستان د مستقبل آئین لپاره خاکه وه، تجاویز چې مختلف کسانو پیش کړو. نو اوس ورته ګورئ په 1927 کې د انګلینډ حکومت او برطانیې حکومت انډیا ته یو 7 رکنی وفد راولېږه، 2 کسانو دا ډیلیګیشن دا یې راولېږه د سر جان سایمن په سربراهۍ کې. نو سر جان سایمن د وجې نه ورته سایمن کمیشن وایي. د دې کار څو د سره پاره یې رالیږلي چې تاسو هندوستان ته ورشئ، د حالاتو جایزه واخلئ چې د 1919 کوم آئین نه هغه آئین هغه اصلاحات چې کوم نه هغې کې د هغې ډرابیکس څه د هغې نیګیټیو پوینټ څه که خلک چې د هغې نه خفه دی نه په څه باندې خفه دی نو موږ له سجیشنز راکوئ چې د مستقبل لپاره آئین جوړو نو څنګه جوړ کړو. نو کانګرس او مسلم لیگ د هندوستان پارټو چې کوم دی نه دا سایمن کمیشن دا وفد چې کوم دی نه دا یې ریجیکټ کړو. په دې وجه یې ریجیکټ کړو وایي دا خو وواړه کسان چې کوم دی نه انګریزان دي، نو چې دې کې د انډیا ریپرزنټیشن نشته نو دا به د انډیا څخه آئیني چې هغه صرف د انګریزانو په خوښه جوړ شي. د دې په مقابله کې د دې په جواب کې چې کوم دی نو کانګرس یو آل پارټیز کانفرنس راوغوښته، نو هغې کې یو کمیټي جوړه کړه. نو آل پارټیز کمیټي یې جوړه کړه. د دې آل پارټیز کمیټي مشر چیرمین چې شو نو هغه موتی لال نهرو. نو موتی لال نهرو په وجه باندې چې دې کمیټۍ کوم رپورټ ورکړو نو هغې د نهرو رپورټ وایي. نو دا نهرو رپورټ د هندوستان د مستقبل آئین لپاره تجاویز و، سجیشنز و. ٹھیک ده. اوس دغه سجیشنز چې کومو تجاویز نو دې کې چې کوم دی مطالعه پاکستان کې چې څنګه لیکلي دي چې قائد اعظم وی چې یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، یا بل ځای لیکلي دي چې نهرو رپورټ مسلمانوں کے حقوق کا سراسر منافی تھا. نهرو رپورټ کې چې کوم دی صدا سے خبرې وي چې د مسلمانانو د حقوقو خلاف وي او د مسلمانانو د حقوقو لپاره پکې هېڅ نه و. نو په دې وجه باندې مسلم لیگ ریجیکټ کړو. د مسلمانانو د حقوقو خلاف اهمه غټه خبره پکې دا وه چې مسلمانانو باندې بده لګېدلې وه چې په ټولو اسمبلو کې چې کوم دی د مسلمانانو لپاره جدا سیټونه. نو نهرو رپورټ کې دی دا خبره وکړه چې دا جدا سیټونه مسلمانانو لپاره چې کوم دي نو دا ختم کړي. نو چې دا ختم کړي نه مسلمانانو باندې دا خبره خامخا بده لګېده. د دې په جواب کې مسلم لیگ قائد اعظم ته چې کوم دی اختیار ورکړو چې ته چې کوم دی د نهرو رپورټ په ریئیکشن کې رد عمل کې چې کوم دی د آئین لپاره تجاویز ورکړه. نو اگر 14 تجاویز ورکړل نو هغې ته 14 پوائنٹس آپ محمد علی جناح وایي که نه چې دا 14 نکات په اصل کې په ہندوستان کے مستقبل کے آئین کے لیے 14 تجاویز تھے جو قائد اعظم نے تیار کر رکھے تھے جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیے گئے. نو آسان الفاظوں کے منگ دا ویلو شو چې 1927 28 29 کی سایمن کمیشن رپورٹ، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات دراصل د ہندوستان د مستقبل آئین لپاره تجاویزو، سجیشنزو، پروپوزلزو. راؤنڈ ټیبل کانفرنس څه شی و؟ اول به دا ووایو چې کانفرنس څه ته وایي. کانفرنس میټینګ، اسان بس میټینګ. دا کانفرنسز کوم ځای شوي وو او مقصد یې څه و، نتیجه یې سره ووته. نو کانفرنسز کله شوي وو؟ 1930 31 او 32 کې. نو 1930 31 32 کې لکه 3 پیرې ته شوي، 3 بار. کوم ځای کې شوي؟ لندن کې شوي. چا کړي وو؟ برټش ګورنمنټ کړي وو. د چا مینس کې کړي وو؟ د هندوانو، د مسلمانانو، د سکانو، لکه چې د انډیا کم مذهبونه دي او کومې پارټۍ دي د دې د مشرانو مینس کې د څه دپاره یې کړي؟ یو متفقه آئین جوړولو لپاره چې لکه دی داسې یو آئین جوړ کړي انګریزانو چې په هغې باندې د هندوستان ټول قومونه، ټولې پارټۍ او ټولو مذهبونو والا خوشحاله وي. مقصد یې دا و. نو مقصد د آیا پوره شو؟ نو پوره نه شو، بلکې د دغې قومیتونو او پارټو په منځ کې هغه اختلاف برقرار پاتې شو. نو دا د آئین جوړولو لپاره یو اټمپټ و چې هغه انفارچونیټلی ناکامه شو او د دې نه پس برټش پارلیمنټ د 1935 ایکټ پاس کو او هغه یې په هندوستان کې د آئین په طور باندې نافذ کو چې هغه در 1947 تر آزادۍ پورې بیا هغه آئین د انډیا آئین و هغه چلیده.